الحمدلله پرې وایي. الحمدلله وایم د خلک د لاندې ګمراه کړ، خلکو ته د اسلام بدنامي کې روزانه د علماو پسې غپادي شروع کړي. ته یو ملحد انسان دې ثابتولی شي اسلام نه خارجي نه تعلیم یې تا نه اوس پوښتنه کوم تعلیم یې الحمدلله یم شیطان هم جهنم خوښ کړی تا هم خوښ کړی. ووایه دا خبره منې چې شیطان وایي غوږ ونیسه. ته اوس مفتي فتوا ورکولی شي؟ الحمدلله ورکولی شم. وایه فتوا وایه. دا خبره ټول ملحد دی، ملحد دې ومنل، الحاد دې ټول ومنل. غوږ نیسه ملحد خو یې که نه څه د پیاز سړي په مخکې الحاد ومنل جهنم د شیطان ملګری خو یې که نه. ته څوک یې؟ ته څه کاره چې ته ما دلته راغلی چې وایې چې الحاد دې منې او که نه منې؟ ته څوک یې؟ زه څوک یم؟ زه دې ولس ته خبرې کوم چې ته د اسلام پسې روزانه لګېږي ټوله ورځ. ګوره دلته وایه سمې خبرې وکړه، له ځان نه په درواغ په ما پسې مه تړه. دلته دا ولس مونږ ګوري، مونږ تر اوسه پر یوه خبره د اسلام داخله کړه خوش چټیات مو غوږ نیسي. ولس ته مې ثبوت پیش کړ، ولس ته مې ثبوت پیش کړ چې شیطان هم جهنم خوښ کړی دی او تا هم خوښ کړ. ته او شیطان سره دواړه یو شي. نوش جان دې ښه دې وکړل. غوږ ونیسه. تا نه زه یوه پوښتنه صحیح شول ښه دي دا دې مزدلل شو. تاسو ګوت وړاندې که ته اوس نور تصمیم مه نیسه، تصمیم به ولس نیسي. ته غلی کښېنه. تا نه زه یوه پوښتنه کوم او زما د دې پوښتنې ځواب به راکړې، اخوا دېخوا به ترې نه نه ځي ځکه ته فتوې ورکړې. تاسو فی الحال په پاکستان کې ژوند کوئ. افرین. دا خبره مې تکراري هم ده خو مجبور یم درنه پوښتنه وکړم ځکه زه غواړم ستا د ایمان هغه درجه معلومه کړم چې څومره با ایمان یې، څومره د ایمان ورکړې ده. په پاکستان کې آیا اسلامی قانون نافذ دی او کنه؟ نه دی نافذ، کفري قانون دی. کفري قانون دی. آیا په پاکستان غوندې هیواد کې جهاد فرض دی او کنه؟ ها د جهاد دپاره راځم با جهاد دپاره وایم زه فتوا ورکوم، د جهاد فتوا ورکوم، زه ورکوم د اسلام دپاره به جنګېږو. سبا ته یو هفته ټایم تا سره دی، تا سره یو هفته جهاد فتوا نظم فتوا ورکوم. یو فتوا ورکوم که زما خبره اورې صحیح ده. پوښتنه درنه زه کومه د ما د پوښتنې ځواب راکړه. آیا جواب دی پویم په سوال دی پویم دوباره مه کوه په سوال دی پویم. داسې ما ته د اسلام د جهاد تشریح راته مه کوه. زه د جهاد په قصو باندې هم خبر یم، جهاد هم پېژنم. تا نه زه ډېره سره کوم. آیا په پاکستان کې جهاد فرض دی او که نه؟ جهاد زه شروع کوم په پاکستان کې کوم. واوره خبره خو واوره که نه زما خبرې ځي بل ځي ته ځې نو ته یو منټ صبر وکړه، یو منټ چې جواب مې در نه کوم فتوا ورکومه که نه یار نو فتوا نه اورې یاسې صرف خبرې خپلې کوي. زما خبره خو واوره. فتوا مه ورکوه چې ته ځان پکې وباسې. ګوره تا چې مخکې څنګه ښه په خوشحالۍ ویلې الحمدلله حسیب مې ملحد ثابت که فتوا دې ورکړله. اوس هم فتوا ورکړه. پاکستان کې کفري قانون دی، ووایه چې په پاکستان کې جهاد فرض ده. ووایه دغه خبره وکړه. پاکستان کې کفري قانون دی. صحیح شوله. پاکستان کې موږ اسلام غواړو، اسلام غواړو، اسلامي قانون غواړو، اسلام راوستل. یار نو صحیح شوله که نه دا څه زما خبره خو یو منټ کې جواب در نه کړ بس ما وویلله یو منټ خاغلی مفتي حکومه کنه جهاد دلته کې کوو، جهاد کوو راځه جهاد پاته یو منټ هفته ټایم دی حسیبه یو هفته ټایم دی که یو هفته کې زم جهاد کومه زه راځه دلته کې جنګېږو والله چې جنګ بس چې ما دې خولې جهاد یوه دقیقه غوږ ونیسه. دلته به چالاکي ما سره کې سبا د پاکستان آرمي کلک کې بیا به ورته چې ما خو د خولې جهاد ویل. غوږ ونیسه. زه تا نه پوښتنه آیا د پاکستان وایه نه زما د دې پوښتنې ځواب راکړه. زما د دې پوښتنې ځواب په دې ډول راکړه. آیا د پاکستان د آرمي په وړاندې وسلواله جګړه جهاد دی او که نه؟ زه اوس جواب واوره. ته به یو منټ خاموش کېږي که یو منټ خاموش کړې بس سم ځواب راته راکړه.
اخ نه کوم کنه نو جواب خو ور کنه ته څه شي بڑا یو منټ ټایم نه راکې نو دا استاد غلط خبر نه اعلان دي دا خلک هم در پورې خان دي لکه خبر پورې یو منټ تا هارون جهاد دلته کې زه هارون واوري زما خبره زه هارون دلته کې زه جهاد شروع کوم چې دا څومره مینوال دي د حسیب سره حسیب ځان ته غیرتي وي چې زه د پښتنو د پاره جنګیم یو اف د ټایم د امریکای نه د حسیب راشي والله که زه دلته کې ما جهاد شروع نه کو قسم په الله چې حسیب ته یو ټایم دی که یو تختګرا نه غي حسیب به د پاره بخله نه وازه به دا ډیلا کې نو لي خلک دي دوکه کړی دي د برستن نه راپاسيږي نه ظلم شروع ظلم شروع دی راشه راشه دلته کې خبرې وکړه کومه راځه نه دسنه حسیب رنگ ته دی وګوره والله چې رنگ دې زیات شو یو اف د ټایم دی سره والله چې شروع کوم راځه جنگ کو جهاد کو والله چې کوم پاکستان کې کوم راځه د اخلاص زه نه فکر نه دا څومره انځلین زره کسان وای تاسو ټول ته ویل سبا راشي دلته کې راځي کم ځوانان دي غیرتي ځوانان کوم زه به مخ کې حسیب تاسو په کورسۍ کې نو حسیب تاسو په کورسۍ کې او زه به جهاد تاسو په کورسۍ کې تر راځي ته د امریکا راشه واګونی زه درنه پوښتنه کوم د پاکستان د آرمي په وړاندې وسلواله جګړه جهاد دی او کنه فتوا ورکوي بالکل چې څوک هم په پاکستان کې وسلواله جګړه کوي آرمي وژني دا جهاد دوی دغه سی وای کته نر یې مسلمان یې فتوا ورکوي صحیح شو جواب مګه ان شاء الله د سمره چې په بار ملکونو کې د ډیلاکیان دي کنه اول بډې لاکان ته تاسو دلته راشي جهاد کو مېګ دی وتړه ته دلته لکېنه فتوی ورکې حسیب باندې فتوا ورکې ودلې د فتوی سره ډیته سو څنګه د پاکستان ملایان دومره آرامیان دي ګوره یو طرف د وای چې حسیبه ته مې ملحد ثابت کړلې الحمدلله او لبل ډډ نه چې اوس ورته وایي چې د پاکستان د آرمي په وړاندې وسلواله جګړه جهاد ده او چې څوک یې کوي دا مجاهدین دي نه وایي